بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، څرنګه چې ما په پخوا کې ځینې کوچني او مختصر مضامین د دې دپاره لیکل چې د کمې فتې په آخر کې خالی ځای پاته سي، په عوض د دې چې هغه ځای خالی پاته سي، دغه مختصر مضمون به پکښې ثبت کم. لکه دا کار چې مې په ځینو فتو کې کړی هم دی، او د هغو مضامینو څخه یو څه راسره پاته دي چې ځینې یې بلکل نه دي نشر سوي، او ځینې یې د فتې د ختمېدو په سبب پر نیمایي پاته سوي دي. څرنګه چې په ژوند باور او اعتماد نسته، نو دا فکر را سره پیدا سو چې مړ به سم او دغه مضامین به بې له نشره پاته سي. تاسې ته معلومه ده چې د هر شي ثبات او پایښت د هغه په اساس او تاداو پورې تعلق لري. یو تعمیر څونه چې تاداو یا زیربنا محکمه وي، په هغه اندازه هغه تعمیر محکمه او د هغه د پایښت امید موجود وي. کومه درخته چې قوي او ژورې ریښې ولري، پر هغه اندازه د بادو او طوفانو سره مقاومت کولی سي. خو د انسان اساس او تاداو څه شي دی؟ ساه، تنفس، یعنی هوا. او هوا تاسې ته معلومه ده چې هیڅ مقاومت نه لري، لکه د موټر ټیر یا یوه بغۍ چې یو میخ په جګ سي، ټوله هوا یې ووځي او پنچر سي. دغه لوی موټر چې د زرهاوو پرزو څخه جوړ سوی دی، د حرکت څخه پاته سي. همدارنګه انسان تر کومه وخته چې دغه هوا یا تنفس یې پورته کښته کیږي، ژوندی دی. خو کم وخت چې دغه تنفس ودرېدی، مړ او بې حرکته سي. او د دغه نفس د درېدلو دپاره ډېر مختلف اسباب او علتونه سته. معنا دا چې پر ژوند او صحت اعتماد او باور کول د عقل څخه لرې کار دی، خاصتا چې بیا عمر و شپېتو کلو ته هم رسېدلی وي. د دغه بیرې په سبب دا دی هغه مختصر او کوچني بحثونه په متفرق ډول سره په دې فته کې درته تقدیموم. دغه عذر مې قبول کړئ او فته واورئ. ورونو، الله عز وجل د سورت ابراهیم په 9 نمبر آیات کې فرمایي: لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی که چیرې تاسې شکر ادا کړئ نو خامخا به زه تاسې ته نور نعمتونه هم در زیات کم. اوس نو شکر څه شي دی؟ شیطان علیه لعنت د شکر حقیقت کشفوي او ښکاره کوي. څنګه؟ کم وخت چې الله عز وجل ابلیس علیه لعنه و آدم علیه السلام ته په سجده کولو سره امر کوي، او د ملعون د دې امر د قبلولو څخه امتناع او انکار وکړي، الله عز وجل دی طرد کوي، ویشړي، او د ملعونینو څخه یې وګرځاوه، او د اور په داخلېدو سره یې وعده ورکړه چې اور ته به دې داخل کم. نو شیطان څه وکړه؟ شیطان د دغه اوامرو په اورېدلو سره کفایت ونه کوي چې قانع یا پښیمانه او پټه خوله سي، بلکې په ډېر وقاحت او بې حیایي سره د آدم او بني آدم، هغه چې د هغه په سبب رانده او وشړل سو، د دشمنۍ
او د هغو د خطا ایستلو نقشه او طریقه بیان کړه او ویې ویل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. یعنی قسم دی چې زه به خامخا د دوی د ښویولو او خطا ایستلو دپاره ستا د دین په لار کې کښېنم. یعنی د غلو پر قسم به د دوی پر ایمان حملې کوم او خامخا به دوی ته د مخ د طرفه راځم، د شا د طرفه به ورته راځم، د راسته او چپه طرفه به ورته راځم او اکثره د دوی به شکر کوونکي نه وي. چې دا د سورة الاعراف 14 او 18 نمبر آیاتونه. دلته نو ابلیس علیه اللعنه هغه حقیقت ښکاره او واضح کوي چې د ډیرو خلقو څخه پټ او پوشیده دی. هغه دا چې نن ورځ ډیر خلق د الله عز وجل شکر نه ادا کوي او د انسانانو په جمله کې هغه څوک کامیابه او د شیطان د حملې څخه خلاص دی چې د خپل رب عز وجل شکر ادا کوي. ښه اوس نو شکر څه شی دی؟ څرنګه چې شکر عربي لفظ دی، اول به د شکر ترجمه د لغت پر اساس یا د عربي ژبې په اصطلاح سره بیان کم. عرب په خپله ژبه او اصطلاح کې وایي شکرت الدابه، بوده شکر ادا کوي. یعنی څه؟ یعنی بوده چاغ سو. دا جمله هغه وخت وایي چې پر یوه بوده د خوړلو اثر ښکاره سي او چاغ سي، نو دوی وایي شکرت الدابه. او د ځینو بودګانو په باره کې بیا وایي دابه شکور، یعنی شکر ادا کوونکی بوده. دا جمله بیا د هغه بوده په باره کې وایي چې پر هغه بوده تر خپل خوراک زیات چاغښت ښکاره سي، هغه نو دابه شکور سو. دا خو په عربي ژبه کې فقط د شکر د لفظ ترجمه سوه. خو اوس موږ په اسلامي دین او شریعت کې شکر ورڅه ته ویل کیږي؟ نو راسئ چې په قرآن مجید او مطهره احادیثو کې د شکر په مفهوم ځان پوه کړو. الله عز وجل د سورة سبأ په 14 نمبر آیات کې د داود علیه السلام و کورنۍ ته فرمایي اعملوا آل داود شکرا. یعنی ای د داود علیه السلام کورنۍ عمل د شکر کوي. الله عز وجل نو فرمایل قولوا آل داود شکرا. قولو یعنی وایست، بلکې د قولو پر ځای اعملو و فرمایل سو. د دې څخه دا معلومه سوه چې د شکر حقیقت یوازې د شکر په ویلو سره نه پوره کیږي، بلکې د شکر حقیقت په کولو د هغه اعمالو چې الله عز وجل په امر کړي او په پرېښولو د هغو شیانو چې الله عز وجل ځینې منع کړي په وجود راځي. یعنی کم وخت چې د الهي اوامر پر ځای کړه او د منع سوو شیانو او د منع سوو شیانو څخه د ځان وساتئ، نو د شکر حقیقت موجود او ته شاکر سوې. مقصد دا چې د عبادت و عملی ادا کولو ته شکر ویل کیږي. شکر داسې نه دی لکه ځینې خلق چې فکر کوي چې شکر فقط په ژبه سره ادا کیږي. پس له لمانځه یا پس له ډوډۍ خوړلو څخه د ځان سره دا الفاظ ووایه الحمد لله والشکر لله، بس دا شکر سو؟ یا شکر داسې نه دی، بلکې شکر عمل دی. تاسې زموږ پیشوا او امام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وګورئ چې د شکر ترجمه په عمل سره کوي. واقعه داسې وه، ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیر لمانځه څخه په تعجب کې سوه. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نفلي لمانځه په ادا کولو کې
دونه ډیر درېدی چې پښې مبارکې به یې وپړسېدلې. نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په تعجب سره پوښتنه ځینې وکړه: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یعنی ته ولې داسې کوې؟ ولې دونه تکلیف او زحمت پر ځان راولې؟ ولې ځان دونه ستړی کوې؟ حال دا چې الله عز وجل ستا د مخنی او رستنی خطاوې در معاف کړي دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې په جواب کې وفرمایل: افلا اکونو عبدا شکورا؟ آیا د الله عز وجل شاکره بنده نسم؟ نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم شکر په دې معنا سره نه کوي تعریف چې شکر یوازې په ژبه سره حمد او ثنا ده، بلکې شکر د خولې پر حمد او ثنا سربیره د جوارحو او اندامو و هر هغه عمل ته ویل کیږي چې منعم حقیقي الله عز وجل په راضي کیږي. نو ځکه شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله د شکر په معنا کې دغه ټول شیان سره یو ځای کړي دي او د شکر په وصف یا تعریف کې وایي: شکر د بنده پر ژبه د الله عز وجل په حمد او ثنا سره د نعمتو اظهار دی، او په زړه کې د الله عز وجل د محبت اثر دی، او په اندامو سره د الله عز وجل طاعت او عبادت دی. یعنی شکر هغه وخت په وجود راځي او ادا کیږي چې دغه درې کاره وکړي: اول په ژبه سره به د الله عز وجل حمد او ثنا وایه، د بنده پر ژبه به بې له الله عز وجل د بل چا تعریف او ثنا نه وي. دوهم د بنده په زړه کې به بې له الله جل جلاله د بل چا محبت نه وي. یعنی دغه نعمتو به ستا په زړه کې د الله عز وجل د محبت اثر در اچولی وي. په زړه کې به بې له الله جل جلاله د بل چا محبت نه وي. که په مخلوقاتو کې د یو چا سره محبت درلودی، هغه محبت به هم فی الله ولله وي. د هغه محبت اساس به الهی محبت وي. دریم، کم وخت چې په زړه کې د رب عز وجل محبت پیدا سي، نو د دغه محبت آثار او علامې و اعضاو یا اندامو ته نقل کیږي. په کم شي سره چې حبیب عز وجل امر کړی وي او په راضي کیږي، اعضا او اندامونه هغه اوامر او اعمال عملی کوي، او د هر هغه شي څخه چې حبیب عز وجل منع کړی وي د هغو څخه پرهیز او اجتناب کوي. نو ورونو، کم وخت چې پر خوله حمد او ثنا، پر زړه د الله عز وجل محبت، او پر اعضاو د الله عز وجل اطاعت موجود او ښکاره سوه، دلته نو حقیقي شکر په وجود راغلی، او دغه انسان ته حقیقي شاکر ویل کېدلی سي. او د الله عز وجل دا قول چې د سورة الضحا په 11 نمبر آیات کې فرمایي: واما بنعمت ربک فحدث. یعنی په نعمت د رب خپل خبرې کوه، د خپل رب نعمتونه خلقو ته بیانوه. ورونو، په دغه آیات شریف کې په تحدیث او بیانولو سره مقصد دا دی چې د الله عز وجل نعمتونه بیانوه او ښکاره کوه. لکه یو څوک چې ووایي الله عز وجل دا احسان را سره کړی دی او د غفلانۍ نعمت یې را کړی دی، او یادا چې د نعمت د بیانولو څخه مقصد د الله عز وجل و دین ته دعوت دی، د رسالت رسول او د امت تعلیم مقصد دی. خو حق او بهتره معنا یې دا ده چې دغه دواړه ځینې مراد او مقصد دی. هم به د الله عز وجل نعمتونه بیانوي، هم به و اسلام او اسلامی شریعت ته بلنه او دعوت کوي. انسان به هغه خپل د گمراهی او جاهلیت ژوند ور په یادوي، او وایي به چې الله عز وجل د هغه تاریک ژوند څخه و دغه نور او روشنایی ته راوستلم. لکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې خپل د جهالت ورځې به ور په یادولې، چې څنګه مې هغه خپل اله او معبود چې د خرما څخه مې جوړ کړی و وخوړی، او بیا یې دغه د جهالت پر ورځو خندل.
نو هر مسلمان پس له هغه څخه چې الله عز وجل یې غني کړي باید د خپل فقر او احتیاج ورځې ور په یاد کړي. همدارنګه هغه پخواني تر هجرت د مخه د تکالیفو او زحمتو ډکې ورځې ور په یاد کړي او بیا دغه تر هجرت وروسته ژوند تر نظر وباسي چې الله عز وجل د امن ځای ته راوستلم او زما په اقتصادي او اجتماعي حالت کې تغییر او شوالی راغلی. دغه حالات بیان کړي او د دغه بیان په جریان کې خلق و الله عز وجل او اسلام ته دعوت کړي. دا د هغه تلاوت سوي آیات شریف و اما بنعمت ربک فحدث ترجمه و. او اوس به بیرته و شکر ته راسو. شکر پر دوه قسمه دی، شکر عام او شکر خاص. شکر عام هغه شکر دی چې یوازې د دنیوي امورو دپاره ادا کیږي، لکه یو څوک چې پر لباس، خوړو، مال، صحت، موټر او داسې نورو شکر ادا کوي. او شکر خاص هغه شکر دی چې په اخروي امورو پورې تعلق لري، لکه یو څوک چې پر ایمان، توحید، علم، هدایت، د عبادت توفیق، د ښځې او اولاد پر اصلاح او نورو اخروي امورو شکر ادا کوي. مګر متاسفانه نن ورځ ډیر خلق یوازې او یوازې عام شکر یعنی پر دنیوي امورو شکر ادا کوي، خاص شکر ځینې هیر دی. دا ولې؟ ځکه د دنیوي امورو فایده او منفعت محسوس او نقد دی چې دا د انسان طبیعت دی چې نقد او حاضر شیان خوښوي. محترم ورونو، د دې بحث په آخر کې به د بحث خلاصه او نتیجه په اختصار سره بیان کم. علماء کرام وایي شکر 3 رکنه لري او انسان تر هغو نسی شاکر کېدلی چې دغه 3 رکنه د ده په شکر کې موجود نسی. اول، د الله عز وجل پر نعمتو اقرار او اعتراف. هغه داسې چې د نعمتو نسبت به زموږ پوهې، ذکاوت او کوښښ ته نه کوو چې وایو دا زما د پوهې یا کوښښ په سبب مې فلانی شی لاسته راوړي، یا ووایو چې دا نعمت زما د منصب، مرتبه او قوت په خاطر راته حاصل سوی دی، بلکې د نعمتو نسبت به یوازې او یوازې و الله عز وجل ته کوو چې دا د رب عز وجل احسان او اکرام دی. تاسو ته معلومه ده کم وخت چې قارون د هغه نعمتو نسبت چې وده ته ورکول سوي وه و خپل ځان او خپلې پوهې ته وکئ، الله عز وجل دی د ده کور، د ده مال ټول په مځکه نه ایسته. کم وخت چې د شکر دغه اول رکن چې د الله عز وجل پر نعمتو اقرار او اعتراف دی پر ځای سو، د نعمتو نسبت مو یوازې او یوازې و الله عز وجل ته وکئ، نو د دې په نتیجه کې طبعا پر منعم حقیقي الله عز وجل ثنا وایو، حمد او شکر یې ادا کوو چې دا د شکر دوهم رکن سو. د شکر دوهم رکن دا دی چې د الله عز وجل پر نعمتو حمد او ثنا ووایه، نو کم وخت چې دی د نعمتو نسبت و الله عز وجل ته وکړي او بیا دې د دغو نعمتو په مقابل کې د رب عز وجل ثنا وویل، دلته نو د شکر 3م رکن په خپله په وجود راځي. د شکر 3م رکن دا دی چې د الله عز وجل د نعمتو په واسطه د الله عز وجل رضا طلب کې. کم وخت چې د انسان دا یقین سو چې الله عز وجل منعم دی، ټول نعمتونه د ده جل جلاله د طرفه څخه دي او بیا یې د ده عز وجل ثنا وویل، نو د دغه انسان سره دا نه ښایي چې په دغه ورکړه سوو نعمتو سره د الله عز وجل پر نافرمانی کومک وغواړي. مثلا مال د الله عز وجل نعمت دی چې ماته یې راکړی دی، زه باید په هغه سره ربا او سود ونه کم، حرام کارونه په ونه کم. نه داسې لکه د نن ورځې ځینې مالداره انسانان الله عز وجل د مال نعمت ورکړی وي خو دی فخر او غرور، تکبر او اسراف پکښې کوي. د الله د دین د ترقی او دعوت دپاره 1 درهم نه خرڅوي، حتی فرض زکات په پینسوي او شکېدلي شکل سره رسوي، خو د فخر او نامه دپاره په زرهاو
بربادوي. ایا دا د مال د نعمت شکر سو؟ الله عز وجل ما ته صحت، قوت او منصب را کړی دی، زه باید په هغه سره پر خلقو ظلم، تجاوز او تیری ونه کم، خلق نه کم په ازار. الله عز وجل لاسونه را کړي دي، زه باید په هغو سره حرام وانخلم، حرام په مسح نه کم. دغه رنګه پښې، سترګې، غوږونه، ژبه، عقل او داسې نور نعمتونه. زه باید دغه نعمتونه د هغه چا پر ضد او مقابل استعمال نکم چې دغه نعمتونه یې راکړي دي. نو کم وخت چې موږ د شکر دغه درې ارکان پر ځای کړه، الله عز وجل دغه نعمتونه خامخا رازیاتوي او په هغو کې برکت پیدا کوي. ځکه الله عز وجل په خپل کلام قرآن مجید کې د دغه زیاتېدو وعده را سره کړې ده او فرمایي ولئن شکرتم لازیدنکم. محترم وروره، ښه متوجه سه، د الله عز وجل نافرمانی او معصیت همیشه د ده عز وجل په نعمتو سره کیږي. هغه داسې که څوک پښې، صحت او سالم بدن ونه لري، هغه رقص، اشله یا د خلقو آزار نسی کولی. که څوک لاسونه ونه لري، هغه غلا او کیسهبري نسی کولی. که څوک سترګې ونه لري، هغه فلمو او حرامو ته نسی کتلی. که څوک مال او ښه ژوند ونه لري، هغه کبر او غرور نسی کولی. نو تا ته دې معلومه وي چې د الله عز وجل نعمتونه وزرداره او تلونکي دي. که دې په شکر او ښه عمل سره ونه تړل، درڅخه الوزي. دغه مصائب او تکالیف چې نن ورځ پر مسلمانانو مسلط دي، دا ټوله د دوی د ګناهو او ناشکریو نتیجه ده. نو مسلمان ورور، د خپل رب شکر په پوره او کامل ډول سره ادا کوه. دغه درې رکنه باید په خپل شکر کې موجود او پیدا کې چې نعمتونه دې همیشني او مخ پر زیاتېدو سي. او هغه درې رکنه یو وار بیا په تکرار سره درښیم. اول، د الله عز وجل پر نعمتو اقرار او اعتراف. دوهم، پر دغو نعمتو د الله عز وجل حمد او ثنا ادا کول. دریم، د دغه نعمتو په واسطه د الله عز وجل رضا طلبول. الله عز وجل دې موږ او تاسې ټولو ته د واقعي شکر ادا کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ. محترم ورونکو، د دغه دوهم بحث نوم به یوه دقیقه نه بلکې یوه ثانیه کښیږدو. محترم ورونو، هر واقعه یو سبب لري او هر انسان یوه قصه لري. خو د انسان ازلي قصه دا وه چې انسان د یوه هدف او الهي مقصد دپاره پیدا کیږي یا زیږي. کم وخت چې د ده د پیدا کېدو مقصد او هدف پای ته ورسیږي، د ده د ژوند سفر او رحله هم پای ته رسیږي. انسان وزیږي، د کوچنیوالي څخه بیا تر سپینې ږیرې پورې خپل عمر تیر کړي او بیا نو د دې دنیا څخه کوچ او رحلت کوي. او انسان دغه خپل عمر په کلو سره حسابي. هو، دغه په کلو سره د انسانانو د ژوند حسابل د حساب یوه طریقه ده. مګر په حقیقت کې د انسان د عمر د حسابولو دپاره هلته یوه بله طریقه هم سته. هغه دا چې د دغه ژوند په سفر کې د دغه مځکې په آبادولو کې څونه او کمه اندازه حصه اخیستې ده. ده په دغه خپل عمر کې څونه مثبت عمل کړی دی. ده په خپل ژوند کې د بشر د خوشبختۍ دپاره څونه کارونه، څونه اعمال او څونه تجربې ترسره کړې. ده د خپل ژوند ملګري، اقربا او آشنایان څونه خوشحاله او خوشبخته کړه. پس له دغه پوښتنو موږ ویلی سو هغه حساب چې فقط په کلو یا د کلو په تیرېدو سره د انسان عمر په حسابل کیږي، دا فقط د حساب دپاره یوه کلاسیکي
او اداري او دفتري حساب ته ویل کیږي او بیروقراطي طریقه ده، نه بل شي. خو په حقیقت کې د انسان عمر په اعمالو، په آثارو، په نتایجو حسابل کیږي چې چا په خپل ژوند کې څه وکړه او څه یې پرېښول، چې دغه مثبت عملونه د ژوند حقیقي نتیجه او عظیم ثروت دی، نه د کلو ډیروالی. د مثال پر ډول د کلو په حساب د امام نووي رحمه الله ټوله ژوند 45 کاله دی. خو تاسې د ده و آثارو او کتابو ته وګورئ چې د رحمه الله تصنیف او تالیف کړي دي. بالمقابل داسې ډېر خلک شته چې عمر یې 100 کلو ته رسیږي او هیڅ یې هم نه دي کړي. خو بیا هم تاسې راسئ چې د حساب ارقامو او اعدادو د عاشقانو دپاره یوه اندازه هغه اعداد یا ارقام تر نظر وباسو او فکر پکښې وکړو چې د انسان و عمر ته اشاره کوي. محترم ورونو، څرنګه چې نن ورځ علم طب ډېر پرمختللی دی، تر ډېرې اندازې طبي رعایت او غذایي اصلاح په وجود راغلی دي، نو موږ کولی سو چې د یوه انسان دپاره 75 کاله متوسط عمر فرض کړو. نو دا معنا لري چې یو انسان تقریبا 27,000 او 315 ورځې ژوند کوي، چې دغه ورځې د ساعتو په حساب 6,00,000 او 57,000 ساعته کیږي. خو د دقیقو په حساب د انسان متوسط عمر 19,400,000 او 20,000 دقیقې کیږي. او اخیرا د ثانیو په حساب د 75 کلن انسان عمر 2,365,000,000 او 2,00,000 ثانیې کیږي، چې دغه عدد د امریکایي بیل گیټس تر سرمایه کم دی. هغه بیل گیټس چې د میکروسافت د شرکت مؤسس او مالک دی. نو د $1 په مقابل کې 1 ثانیه سوه. راسئ چې نور هم د دغه اعدادو یا ارقامو لوبه پسې پوره کړو. که د انسان د عمره څخه د طفولیت او کوچنیوالي مرحله وباسو او د انتاج او فعالیت عمر چې د ځوانۍ او سپینږیرتیا عمر دی او د انسان د ټوله عمر په 100 ځین جوړیږي، په ثانیو سره حساب کو، نو د عمر 1,547,300,000 او 80,000 ثانیې کیږي. مګر د دغه عمر 3 حصه په خوب کې ضایع کیږي، ځکه یو انسان په متوسط ډول سره په یوه شوه روز کې 8 ساعته بیدېږي. نو د انسان دپاره د فعالیت او انتاج عمر څو ثانیې پاته سو؟ فقط 1,24,000,000 ثانیې. بیا نو راسه چې نور هم دغه حسابي لوبه پسې پوره کړو. موږ به د یو انسان د خوړلو دپاره په یوه شوه روز کې 1.5 ساعت وخت وباسو. 1.5 ساعت به هم د اخبار او مجلې د مطالعې دپاره وباسو. 1.5 ساعت به د چای یا کافي د چښلو دپاره وباسو. همدارنګه فقط 1 ساعت وخت به د 5 لمانځو د ادا کولو دپاره وباسو او 1.5 ساعت نور به د ځینې جسمي او انساني ضروریاتو دپاره وباسو. همدارنګه 1 ساعت وخت به هغه ته ورکړو چې انسان یې په یوه شوه روز کې په موټر یا د پښو په تګ کې تېروي، چې دا ټوله په یوه شوه روز کې 5 ساعته کیږي. یعنې د یوه شوه روز په ساعاتو کې په 100 کې 20 سوه. په دغه یوه کوچني او عادي حساب سره موږ ته دا را معلومه سوه چې د انسان د انتاج او فعالیت متوسط عمر فقط 819,000,000 او 40,000 ثانیې سو. دا هم باید د فکره ونه باسو
چې یو انسان په کال کې کم از کم یوه میاشت په رخصتي او راحت کې تیروي، چې دغه میاشت د ثانیو په حساب تقریبا 2,05,000 ثانیې کیږي. نو که دغه د رخصتي او راحت ثانیې هم ځینې کمې کړو، وببینو چې د انسان د انتاج، فعالیت، علمي او اجتماعي متوسط عمر تقریبا 819,344,000 ثانیې کیږي. دا مې هیر شول چې هغه په ساعتو وخت حساب کم چې انسان یې د تلویزیون په لیدلو تیروي، یا یې په تلیفون کې په بېځایه یا او تیروي، د خلقو سره بېځایه مناقشه او مشاجره تیروي، یا یې د ورقو او سترنج په بازوی تیروي، یا یې د حکومتي دوایرو او دفترو په دروازو کې په انتظار تیروي، او داسې نور ډېر حالات شته. د حسابولو او کمولو شروع وکم، بیریږم چې په آخر کې به ووینو چې د انسان دپاره تاج او ژوند نه پاته کېږي، او ځان به ودې تروي چې د یو عمل یا یو شي د انتاج دپاره د بل چا څخه عمر په پور واخلي. په یوه انګریزي مجله کې لیکلي وه چې په امریکا او اروپا کې 80 کلن انسان د خپل عمر 6 میاشتې ژوند د ترافیکي اشارو مخ ته په انتظار تېرې کړي دي. یوازې اروپا او امریکا نه، بلکې د آسیایي او افریقایي دولتو هم دغه حالت دی. یعنی که انسان ته کال لري، ده به د خپل 6 میاشتې عمر د ترافیکي سرو اشارو و مخ ته په انتظار تېرې کړي وي. محترمو ورونو، کم وخت چې د ثانیو په حساب زموږ د ژوند دغه حال دی، اوس نو ته فکر وکړه، که یو څوک درته ووایي 1 دقیقه 1 منټ ستا به څه حال وي؟ آیا د دغه بحث په اورېدلو سره د 1 دقیقې چې 80 ثانیې کیږي په قیمت او اهمیت پوه سوې؟ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. محترم ورونو، امام ابو حنیفه رحمه الله به تر خپله وسه و مسلمان ته د کافر ویلو څخه ځان ساتي. یعنی پر یو چا د کافر حکم کول په دغسې فتوا ورکولو کې تر اندازې زیات احتیاط او ډیر فکر کاوه. پر ظاهر به یې باطن او پر فتوا به یې تقوا غالبه ساتل. د امام اعظم رحمه الله مسلک او طریقه دا وه که چیرې د یو مسلمان په 100 خبرو کې 99 خبرې د کفر وي او صرف یوه خبره د ایمان وي، نو دغه یوه خبره به پر هغه 99 خبرو درنه بلل، او دا هم د امام صاحب مذهب دی. په دغه متعلق د امام صاحب د ژوند د واقعاتو لیکونکو او جمع کوونکو دا واقعه بیان کړې ده او ډیرو کتابو را نقل کړې ده. قصه داسې ده، یو سړی چې د امام صاحب په مجلس کې ناست و، پوښتنه یې وکړه، ویل یا امام، یو سړی دی چې د ایمان او اسلام دعوه کوي، ځان ته مسلمان وایي، خو سره د دې دغه خویونه پکښې دي. اول، جنت نه غواړي. دوهم، د دوژخ د اور څخه نه بیریږي. دریم، د نه حلال سوي حیوان غوښې خوري، یعنی د مړه سوي حیوان غوښې خوري. څلورم، لمونځ کوي خو رکوع او سجده نه کوي. پنځم، بې لیدو شاهدي ادا کوي. شپږم، فتنه یې خوښه ده او حق یې بد ایسي. اووم، د رحمت څخه لرې تښتي. اتم، د یهودو او نصاراو خبره حق بولي. ورونو، په ښکاره ډول سره دغه خبرې چې په دغه سړي کې موجودې دي ټوله د کفر خبرې دي. د دغسې سړي په باره کې ستاسې څه فکر او خیال دی؟ که په اوسنۍ زمانه کې د یو چا څخه دغسې پوښتنه وسي، د پوښتنې د پوره کېدو د مخه به پر دغې د کفر وسي. مګر دا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله و، هغه ابو حنیفه چې الله عز وجل د اهل سنت
او جماعت د یوې لوی ډلې د امامت عزت ور په برخه کړی و. تاسې د ده و تیز فکر ته وګورئ. فورا یې وویل زما په نیز دغه سړی مؤمن دی. مجلس ټول خلق اریان سو. امام صاحب وویل اول دغه سړی د الله طلبونکی دی. څوک چې د الله عز وجل طلبونکی وي هغه د چیش دپاره جنت طلبوي؟ یعنی دا چې دی غواړي ځکه دی الله عز وجل او دغه رضا غواړي. دوهم هغه د دوژخ د اور څخه نه بلکې د الله عز وجل څخه بیریږي. یعنی څوک د الله عز وجل بیریږي د هغه لپاره دا ضرورت نشته چې د اور څخه وبیریږي. دریم نه حلال سوی حیوان خوري لکه هی، یعنی ماهی بیولو حلال دی نو ځکه نه حلال سوی حیوان خوري. څلورم د جنازې لمونځ کوي چې په هغه کې نه رکوع سته نه سجده. یعنی دا چې بې رکوع او سجدې لمونځ کوي د جنازې لمونځ ادا کوي. پنځم کلمه طیبه او کلمه شهادت وایي، حال دا چې نه یې الله لیدلی دی نه یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم. یعنی دا چې بې لیدلو شاهدي ادا کوي کلمه شهادت وایي، حال دا چې نه الله او نه رسول الله صلی الله علیه و وسلم لیدلی دی. شپږم انما اموالکم و اولادکم فتنه. قرآن مجید مال او اولاد ته فتنه ویلی دی او د مال او اولاد محبت د انسان په خټه کې اخښل سوی دی او دغه رنګه مرګ حق دی، خو د عبادت د زیاتوالي په خاطر د انسان مرګ بد ایسي. یعنی دا چې فتنه یې خوښه ده او د حق څخه تښتي. مال او اولاد چې فتنه دي د هر انسان خوښ دي او مرګ چې حق دی هر څوک ځینې تښتي. اووم باران وجل انسان خځغلي ځان ځینې چلون. اتم د یهودو دا خبره چې وایي لیست النصارى على شيء او د نصاراو دا خبره چې وایي لیست اليهود على شيء، دا دواړې خبرې حق بولي، دا عین ایمان دی. د امام اعظم رحمه الله د دغه جواب په اوریدلو سره پوښتنه کوونکی او ټول حاضرین په تعجب او حیرت کې پاته سوه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه آل اصحابه اجمعین. محترم ورونو، د دې فتې څلورم مضمون په ښځو پورې خاصه فتوا. د ښځو او د ښځو پر عورتو د ډاکټرانو معاینه او کتنه یا د ښځو سره د ډاکټرانو خلوت او تنهایی. ورونو، د یوه جلیل القدره فاضل او محترم عالم څخه داسې پوښتنه وسوه چې ډاکټران تر کومه حده د مریضو ښځو معاینه کولی سي او تر کومه حده د ښځو سره خلوت یا تنها کېدلی سي. فاضل عالم د پوښتنه کوونکي په جواب کې وویل اولا ښځه ټوله عورت ده او په هر حال کې د نرانو د تمع ځای ده، نو ځکه ښځې لره دا نه ښایي چې و نر ته دا اجازه ورکړي چې دا معاینه او د دې علاج وکړي. ښځه باید خپله معاینه او علاج سره وکړي. که چیرې هلته د مقصد سره برابر ډاکټره یا طبیبه ښځه نه پیدا کېدل بیا نو د دې علاج په نر ډاکټر سره پروا نه لري، ځکه چې دا د ضرورت حالت دی او دا هیڅ ضرورت منع شي کوي، مګر دغه د ضرورت حالت د خپل ځان دپاره معلوم شرطونه او قیدونه لري چې باید د هغه شرطو مراعات په پوره ډول سره وسي. ځکه علما او فقها وایي الضروره تقدر. ضرورت د ضرورت اندازه کیږي، یعنی ضرورت ته کتل کیږي، څونه چې ضرورت وي پر هغه اندازه اجازه ورکول کیږي. نو ونر ډاکټر ته دا نه ده روا چې د مریضې ښځې هغه ځای وویني یا یې په لاس مسحه کړي چې د هغه ولیدلو او مسحه کولو ته حاجت او ضرورت نه وي. او پر ښځه دا لازمه او واجب ده چې خپل ټول هغه ځایونه د ډر وهلو او د هغه ولیدو ته
علاج په وخت کې ضرورت نه وي. دریم، سره د دې چې ښځه ټوله عورت ده، خو عورتوالی فرق لري. ځینې ځایونه عورت غلیظه دي او ځینې اعضا بیا هغه دي چې عورتوالی یې نسبتاً و عورت غلیظه ته لږ او سپک دی. لکه څرنګه چې مرضونه هم فرق لري. ځینې وختونه دغه مرض چې ښځه د هغه د علاج دپاره ډاکټر ته ورځي، د هغه خطرناکه مریضیو څخه وي چې د علاج ځنډول یې نه ښایي، او ځینې وختونه بیا عادي او سپکه مریضي وي چې د علاج ځنډول یې ضرر نه پېښوي، یعنی تر څو چې د ښځې محرم راځي و نه پېښي. دغه ښځو کې هم شته. ځینې یې سپین سرې او د ډېر عمر ضعیفې ښځې دي، ځینې یې ځوانې او ښایسته ښځې دي، او ځینې د دغو دوو حالاتو په مابین کې وي. ډاکټر ته په داسې حال کې ورځي چې مرض ضعیفه، خوار او زارې کړي وي، او څوک بیا په داسې حال کې ډاکټر او شفاخانې ته ځي چې د ضعف او مرض هیڅ علامه نه وي پر ښکاره، او ځینې بیا هغه مریضانې وي چې و هغو ته موضعي یا د ټوله بدن نشه ورکول کیږي، او ځینې بیا هغه مریضې ښځې دي چې فقط په یو څو ګولیو ورکولو سره کفایت کیږي، چې د دغه هرې ښځې او هر مرض خپل ځان ته جلا جلا حکم دی. خو په هر حال د پردۍ ښځې سره خلوت او تنها کېدل شرعا حرام او ناروا دي، که څه هم د هغه ډاکټر سره وي چې د دې علاج کوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي: ما خلا رجل بامرأة الا كان الشیطان ثالثهما، یعنی هیڅ نر د هیڅ ښځې سره نه دی تنها سوی مګر دریم د دوی شیطان وي. نو خامخا باید د دوی سره یو بل سړی چې د ښځې د محارمو څخه وي ورسره وي، لکه د ښځې میړه، ورور، پلار یا بل محرم. که د دغه محارمو څخه څوک نه و موجود او ښځې و علاج ته ضرورت درلودی، بیا دې د ښځې د اقرباو څخه یوه ښځه ورسره ملګرې وي. که د دغه ذکر سوو خلقو او ښځو څخه هیڅوک نه و موجود او د ښځې مریضي هم خطرناکه وه چې د علاج ځنډول یې د محرم د حاضرېدو دپاره ممکن نه وه، نو کم از کم د علاج په وخت کې باید نرسه یا د دې په مثل یو بل څوک موجود وي چې هغه شرعا منع سوی خلوت په وجود را نسي. څلورم، دا پوښتنه چې د انجلۍ د کوچنۍ بللو سن یا عمر څونه دی، د هغه په جواب کې وایم هر انجلۍ چې یې و 2 کلو ته رسېدلې هغه عورت نه ده یا عورت نه بلل کیږي، او که بیا انجلۍ و 2 کلو ته ورسېدل لکه څرنګه چې فقها او علما وایي هغه انجلۍ عورت لري، که څه هم د دې عورت یا عورتوالی د لویو ښځو د عورتوالي سره فرق او اختلاف لري، یعنی د 2 کلو څخه چې ورلوړېږي کال په کال یې په عورتوالي کې فرق راځي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو، قرآن کریم د الله عز وجل کلام معجز کتاب دی، هیڅ بشر نسی کولای چې د هغه مثل جوړ کړي. قرآن مجید رفع نه بلکې د اړخه معجز او بمثاله دی، د لفظ په لحاظ معجز دی، د معنا په لحاظ معجز دی، د تشریع او قانون په لحاظ معجز دی، د تاریخ د لحاظه معجز دی، د غیب د اخبارو د لحاظه معجز دی، او بل د حفظ او ساتنې په لحاظ معجز دی. الله عز وجل یې د ساتنې ذمه اخیستې ده، هیڅ بشر نسی کولای چې په هغه کې تغییر او تبدیل راولي. او داسې نور ډېر اعجازونه پکښې موجود دي چې یو د هغو څخه عددي یا د حساب اعجاز دی، چې زه دلته فقط هغه د عدد اعجاز بیانوم. تاسې پوهیږئ چې قرآن مجید په 23 موضوعاتو، مختلفو اوقاتو او د مختلفو احکامو دپاره را نازلېدی، او الله عز وجل په قرآن مجید کې ډېر زیات شیان ذکر کړي دي، او علماء کرامو په هغو کې تدقیق کړی دی. هلته یو ډېر عجیب او غریب توافق ولیدی،
ویلي ده چې په قرآن مجید کې د دنیا لفظ 115 واره ذکر سوی دی او دغه رنګه په عین عدد 115 واره د آخرت لفظ ذکر سوی دی. دا کم عجیب توافق او توازن دی. په قرآن مجید کې د ملائک لفظ 88 واره ذکر سوی دی او دغه هم عین هغه عدد دی چې شیطان یا شیاطین هم په دغه عدد 88 واره ذکر سوی دی. او د حیات لفظ یعنی ژوند 145 واره ذکر سوی دی او دغه رنګه موت یعنی مرګ هم 145 واره ذکر سوی دی. سبحان الله. دا څوک و چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته دا ور وښیي چې په دغه دقت سره دې دغه خبرې وکړي. ورونو په قرآن مجید کې د نفع لفظ 50 واره ذکر سوی دی او په عین عدد سره د فساد ضرر لفظ 50 واره ذکر سوی دی. دغه رنګه د ناس یعنی خلق لفظ 388 واره ذکر سوی دی او د رسول لفظ هم 388 واره ذکر سوی دی. ابلیس 11 واره ذکر سوی دی او د ابلیس څخه پناه غوښتل هم 11 واره ذکر سوی دی. په قرآن مجید کې مصیبت 15 واره ذکر سوی دی. دغه رنګه شکر هم 15 واره ذکر سوی دی. آیا دغه ټوله مساوات بې له قصده او ارادې دغسې یو تصادف او توافق پیښ سو؟ دا غیر ممکنه ده. بیا هم د انفاق لفظ یعنی صدقه او خیرات ورکول 3 واره ذکر سوی دی. په عین حال کې رضا هم 3 واره ذکر سوی ده. د ضالون لفظ یعنی گمراهان 19 واره ذکر سوی دی او د موتا لفظ یعنی مړه هم 19 واره ذکر سوی دی. لکه دا چې ودې ته اشاره وي هر هغه څوک چې ګمراه سو په هغه کې ژوند نسته، د مړو په حساب کې دی. او قرآن کریم دا انتباه هم راکوي چې جهاد د اسلام او مسلمانانو سره تړلی دی. په کوم ځای کې چې د مسلمانانو په باره کې بحث او خبرې کوي مسلمین یې 41 واره ذکر کړي دي، جهاد یې هم په نفس عدد سره 41 واره ذکر کړي دي. نو ای مسلمانانو جهاد فی سبیل الله په قرآن مجید کې مورونو د ذهب لفظ یعنی سره زر 8 واره په قرآن مجید کې ذکر سوی دی. دغه رنګه د طرف یعنی د فساد او سرکشي ژوند د طرف تیرفه طرف ژوند هم په عین عدد 8 واره ذکر سوی دی. نو معنا دا چې زر فساد او سرکشي په وجود راوړي. سحر په قرآن مجید کې 80 واره ذکر سوی دی او په عین عدد 80 واره فتنه ذکر سوی ده. بیا هم په قرآن مجید کې زکات 22 واره ذکر سوی دی خو بالمقابل برکت او برکات هم په عین عدد 22 واره ذکر سوی دی. آیا دغسې توافق بې له قصد او ارادې پیښیږي؟ بیا هم په قرآن مجید کې عقل 49 واره ذکر سوی دی او دغه رنګه نور په عین عدد 49 واره ذکر سوی. بیان یعنی په قرآن مجید کې 25 واره ذکر سوی ده او دغه رنګه موعظه یعنی نصیحت په مختلفو آیاتو او صورتو کې چې د لسان د لفظ سره هیڅ کله نه جمع سوی او نه یو ځای سوی وي سره له دغه بیا هم موعظه په نفس عدد 25 واره ذکر سوی ده. ورونو د رغبه لفظ چې ترجمه یې خوښ درلودل رجوع او میلان کول دي په قرآن مجید کې 8 واره ذکر. دغه د به لفظ چې ترجمه یې بیره ده دا هم 8 واره ذکر سوی دی. هغه چې وایي الایمان بین الخوف والرجاء، نو ایمان د رغبه او رهبه په مابین کې دی یعنی بیره او امید. او دا دواړه الفاظ په قرآن مجید کې په مساوي او موافق عدد سره ذکر سوي دي. بیا هم په قرآن مجید کې د جهر لفظ یعنی په لوړ آواز 14 واره ذکر سوی دی. دغه رنګه د علانیه لفظ
14 واره ذکر شوی دی. ورونو شدت یعنی سختی او خواري په قرآن مجید کې 114 واره ذکر شوی دی. د شدت لفظ 114 واره ذکر شوی دی، خو بالمقابل د صبر لفظ هم په عین عدد 114 واره ذکر شوی دی. بیا هم په قرآن مجید کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوم محمد 4 واره ذکر شوی دی، او شریعت هم په عین عدد 4 واره ذکر شوی دی. په قرآن مجید کې رجل یعنی سړی 24 واره ذکر شوی دی، او مرأه یعنی ښځه هم په عین عدد 24 واره ذکر شوی ده. ورونو قرآن مجید کې به د علمي اعجاز د لحاظه نور عجایب هم ووینو. همدارنګه د سیئات لفظ یعنی ګناهونه یا بدی په قرآن مجید کې 108 واره ذکر شوي دي، چې په عین دغه عدد سره 108 واره د صالحات لفظ یعنی نیکی ذکر شوی دی. د قرآن مجید علمي اعجاز انتها نه لري. هغه دا چې د صلات لفظ په قرآن مجید کې 15 واره ذکر شوی دی، او المنځ هم د ورځې 2 واره فرض. په قرآن مجید کې د شهر لفظ یعنی میاشت 12 واره ذکر شوی دی، او حال دا چې یو کال هم 12 میاشتې دی. او د یوم لفظ یعنی ورځ 365 واره په قرآن مجید کې ذکر شوی دی، حال دا چې کال هم 365 ورځې دی. سبحان الله، کم کمپیوټر کولای شي چې دغه ښکاره او بیین کلام بې له تکلیفه د دغه عظیم کتاب په دغه لوی حجم درته بیان کړي، او په هغه کې دې دغه معین تقدیرات موجود وي. آیا دغه ټوله اعجاز د رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه چې نه لیکل زده وه نه لوستل د طرفه دی؟ حاشا، داسې نه ده، بلکې دا هغه الهي کلام دی چې د روح الامین په واسطه نازل شوی دی. ورونو په قرآن مجید کې د رحمان لفظ چې رحمت یې په دې دنیا کې پر مسلمانانو او کافرانو دی 50 واره ذکر شوی دی، خو بالمقابل د رحیم لفظ چې رحمت یې په آخرت کې یوازې پر مسلمانانو دی 114 واره ذکر شوی دی، چې د رحمان په مقابل کې 2 چنده دی. او د جس 114 واره ذکر دی، بالمقابل د مغفرت بخښنې لفظ 240 واره ذکر شوی دی، یعنی بخښنه او مغفرت یې د جزا ورکولو په مقابل کې 2 چنده دی. ورونو په قرآن مجید کې د اعجاز آیاتونه خورا ډیر دي، چې دا یې د عددي اعجاز فقط یوه نمونه وه، که نه هلته په کتابو کې او د علماو سره په صفحو د قرآن مجید عددي اعجاز موجود دی. تاسې راسئ چې یو بل آیات شریف هم د حساب د لحاظه تر نظر وباسو. الله عز وجل د اصحاب کهف په قصه کې د سورة الکهف په 25 نمبر آیات کې فرمایي ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. یعنی دغه د اصحاب ځوانانو په دغه 300 کاله تیر کړ او پر هغه نور 9 کلونه زیات کړ. ورونو الله عز وجل ولې داسې ونه فرمایل چې 300 او کاله یې تیر کړ؟ فرمایي 300 تیر او پر هغو 9 کلونه نور هم زیات کړ. دا ولې؟ علمای کرام را ولاړ سوه او حساب یې وکړي، ویلي ده چې شمسي کال 365 ورځې او اشاریه 22 کیږي. که موږ دغه ورځې په 300 کلو کې ضرب کو وبه وینو چې 1,9,500 او 9 ورځې او 1 اشاریه ځین جوړیږي. او بیا یې قمري کال تر نظر ویستی، ویلي ده چې د قمري یو کال څخه 354 ورځې او اشاریه 3 جوړیږي. که بیا دغه ورځې په 300 کلو کې ضرب کې وبه وینې چې 1,6,310 ورځې او 1 اشاریه ځین جوړیږي. اوس نو که د دغه قمري کلو ورځې
د هغه میلادي کلو د ورځو څخه کمې کې نو به ووینې چې هلته پوره 9 کاله فرق راوځي. اوس نو که په شمسي کلو حساب ورته وکړې پوره 300 کاله کیږي، او که بیا په قمري کلو حساب ورته وکړې نو بیا 309 کلونه ځینې جوړیږي. قرآن مجید درته وایي ستا خوښه ده کوم حساب غواړې، شمسي که قمري. که شمسي غواړې 300 کاله کیږي، او که هجري غواړې 309 کاله کیږي. 300 سنین وازدادوا 9. او د قرآن مجید د عجایبو څخه هغه چې علماء کرام ورته متوجه سوي دي یو دا دی چې بر او بحر په قرآن مجید کې څو وار او په کم ذکر دي. یعنی بحر یعنی دریاب. ویلي ده چې د بحر کلمه په قرآن مجید کې 22 واره ذکر سوې ده، او د بر کلمه 12 واره ذکر سوې ده، او پر دې سربیره د یبس کلمه چې هغه هم د بحر مقابل ده او په بر کې حسابل کیږي 1 وار ذکر سوی ده، چې په مجموعي ډول سره د بر لفظ یعنی وچه 14 واره ذکر سوی دی 14 واره ذکر سوی دی. نو که موږ دغه دوه یعنی بحر او بر سره جمع کو نو به ووینو چې دواړه په مجموعي ډول سره 45 وار ذکر سوي دي. او بیا نو راس په حساب پوهېږه یوه حسابي معادله ځینې جوړه کړه وګوره چې بحر څو واره ذکر سوی دی او وار ذکر سوی نو چې 22 ذکر سوی دی پر 45 بیا تقسیم کو او په سلو کې بیا ضرب کو. دا د پاره د دې چې د فیصدي نسبت یې را معلوم شي چې په نتیجه کې فیصدي 1.1 راوځي، چې دا په قرآن مجید کې د بحر د یادولو نسبت دی. او هر څه چې بر دی نو به 14 پر 45 تقسیم کو او بیا په سلو کې ضرب کو چې په نتیجه کې 28.888 راوځي. او که اوس د مځکې په کوره کې د فیصدي حساب د وچ او نسبت سره ورې عینا په دغه حساب د فیصدي په لحاظ وچه ده او په عینا دغه حساب سره بحر موجود دی بېله زیاتوب او بېله کمبوده. دا څوک و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه بحر حساب شاوه؟ څوک و چې د وچې یادول یې نسبت و بحر ته په هغه اندازه سره وکړه چې د مځکې په کوره کې د هغه واقعي موجود بحر او بار سره مناسب او موافق و. دا ټوله هغه موافقات دي چې علماء کرام یې عددي اعاز بولي، او الله عز وجل په خپل موهد هر چا عالم دی، مګر په لسهاوو دغسې مثالونه آیا پر یو شي دلالت نه کوي؟ آیا دا ټوله فقط تصادف او توافق بولی؟ سبحان الله، دا الهی کلام دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو، بیا هم په پته کې ډېر لږ ځای پاته دی، نه پوهېږم چې دغه بحث به پکښې ځای سي که یا، خو زه بیا خالي نه پرېږدم. په اسلام کې د ښځو دپاره د مخ او زینت د پټولو سر. محترم ورونو، یوه ښځه چې لڅ مخ او په پیشن کې د خپله کوره څخه د باندې وځي، د دې سره د فتنې او خطا ایستلو شیطانان ملګري او یو ځای وي چې په دې کې ټولو نرانو ژوند بد او منفي تاثیر اچوي. او دا هم فرق نه لري چې دغه نر د کور او واده خاوند دی که مجرد او بیا واده دی. اولا د واده خاوند، د واده پر خاوند د پردۍ ښځې لیدل خامخا تاثیر کوي، خاصتا که دغه ښځه بیا ښایسته، جذابه او فتنهګره هم وي، او د ده ښځه یو اندازه بدرنګه یا د اخلاقو د خوا کمزوري وي، ځکه انسان د عواطفو یوه مجموعه ده او هیڅوک دا قدرت نه لري چې د بل چا اعصاب دي کنټرول کړي، چې دغه د فتنې منظر دي تاثیر پر ونه کړي. د دغه تاثیر په خاطر د واده د خاوند و مخ ته 2 لارې دي. اول، یا به د خپلې ښځې څخه بد راځي، د ده او د ښځې په مابین کې به ژوند ترخیږي،
و هغې ته به د نفرت په سترګه ګوري، بې له بدو او د خوابدۍ د خبرو څخه به نورې خبرې نور سره کوي. فکر او چرت به د هغه ښایسته او جذابې فاتنې او فتنهګرې ښځې سره وي. دوهمه لار دا ده چې دغه د واده خاوند به خپله ښځه طلاقوي چې د هغه ښایسته او جذابې ښځې سره واده وکړي، چې دغه دواړه کاره د ضرر څخه خالي نه دي. او هغه مجرد نر چې و دغه جذابې او ښایستې ښځې ته ګوري، د هغه و مخ ته هم دوې لارې دي چې دلته هم دغه دواړې او خالي او یا خپل ځان سره اسلامي او اخلاقي قیزه ایسته کوي، د خپل نفس شهواني غریزې به مړوي او داسې به کېږي لکه بې بندوباره حیوان، نه به دین لري نه اخلاق. دوهمه لار دا ده چې د خپل نفس سره به مقاومت کوي، خپلې غریزې به تر فشار لاندې راولي، کښېکاږي به چې په دې صورت کې د اعصابو په توتر او د زړه په پریشانیو اخته کېږي، چې دا کار بیا د دغه ځوان د ضعف او مریضیو سبب ګرځي او په دغه دواړو صورتو د ځوان دپاره ضرر واضح او روښانه